سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د کمپیوټر د زده کړې د کورس په بهیر کې د وینډوز 10 دوهمه ویډیو ده. تېره ویډیو کې پر ویو مینو باندې وغږېدلو چې ویو کومې دندې لري. نننۍ ویډیو کې راځو یو ځل بیا راسته کلیک وهو، راځو سورټ بای ته. سورټ بای څه ته وایي؟ سورټ بای د نامه څخه معلومیږي چې تنظیمولو منظم کولو ته وایي. مثلا ته غواړې چې دغه ستا آیکنې یا د کوم پروګرامونه چې دي یا کوم د کمپیوټر پر ډیسکټاپ یا پر سکرین باندې چې کوم اپلیکیشنونه دي غواړې چې هغه په څه شي په واسطه منظم کړې. مثلا زه نیم انتخابوم. زه وایم هغه شیان چې د A څخه شروع دي هغه د لومړی راسي د هغسې په ترتیب سره تر Z پورې. پر نیم باندې کلیک وهم. اوس هغه اپلیکیشنونه چې هغوی په سر کې A ده، لومړی توری A دی، هغه به مخکې راسي، او هغه اپلیکیشنونه چې B دي، C د D د په ترتیب سره دغسې وروسته پسې راسي. مثلا بل څوک وایي چې یا زه پر سایز په واسطه باندې غواړم چې منظم کړم. هغه اپلیکیشنونه چې د هغوی سایز غټ دی هغه دې مخکې سي په لومړي سر کې راسي، او هغه اپلیکیشنونه چې د هغوی سایز کوچنی دی هغه دې په وروستۍ برخه کې راسي. او که وایي چې یا زه غواړم چې آیټم ټایپ انتخاب کړم. آیټم ټایپ دا وظیفه لري چې د نامه څخه معلومیږي. آیټم ټایپ برخې ویشل. مثلا زه ورته وایم چې آیټم ټایپ ماته انتخاب کړه. اوس په فولډران په یو کتار کې سي، عکسونه په بل کتار کې سي، همدارنګه کوم اپلیکیشنونه چې دي یا کوم پروګرامونه چې دي هغه په بل کتار کې سي. یعنې هر شی کټګوریز وله. د فولډرانو کټګوري جلا سوله، د تصویرانو او عکسونو کټګوري جلا سوله، او د اپلیکیشنونو او پروګرامونو کټګوري جلا سوله. او په دغه سورټ بای مینو کې وروستۍ مینو چې ده هغه ډیټ موډیفایر دی. زه ورته وایم چې ماته په تاریخ په واسطه باندې ماته منظم کړه. یعنې هر هغه شیان چې هغه اوس ما انسټال کړي هغه دې په سر کې راسي، او هغه اپلیکیشن چې ما مخکې انسټال کړي وه مثلا څو ورځې مخکې یا هم مثلا څو میاشتې مخکې هغه دې په وروستۍ برخه کې راسي. نو دا شوه د سورټ بای مینو. د سورټ بای څخه وروسته ریفریش دی. ریفریش خپله تازه کولو ته وایي. اکثره وخت موږ تاسې چې کله کمپیوټر استعمالوو یا ویډیو باندې ګورو یا هم ټایپینګ باندې کوو یا هم کوم درس پشکې وایو یا هم نور کار پشکې کوو، کمپیوټر باندې ډېر لوډ سي، کمپیوټر جام کېږي. نو د دې لپاره موږ تاسې د شي څخه استفاده کوو؟ د ریفریش څخه. ریفریش تازه کولو ته وایي، چې ریفریش په دوو طریقو سره کولی شو. یوه طریقه دا ده چې په ریفریش باندې کلیک ووهو، او بل طریقه دا ده چې تاسو د کیبورډ څخه F5 بټن پیدا کړئ او هغه کلیک کړئ. هغه هم د ریفریش کار کوي. د هغه څه وروسته پیسټ خپله د یو شي د کاپي اخیستلو ته وایي. مثلا زه یو فولډر لرم، د هغه کاپي اخلم او غواړم دا کاپي بل ځای انتقال کړم، دې ته پیسټ وایي. خو اوس ما سره پیسټ کار نه کوي ځکه چې ما د کوم شي کاپي نه ده اخیستې. زه راځم مثلا د دغه فولډر کاپي اخلم، راځم په کاپي باندې کلیک وهم. اوس ما کاپي واخیستله، او اوس راځم رایټ کلیک وهم، راسته کلیک، او په پیسټ اوس وګورئ پیسټ اپشن فعاله شوی دی ځکه چې ما کاپي واخیستله. اوس غواړم هغه کاپي دلې را انتقال کړم. پیسټ وهم. اوس دا زموږ سره کاپي راغله. د هغه څخه وروسته یو بل اپشن شته، پیسټ شارټکټ. پیسټ شارټکټ او خپله پیسټ څه توپیر لري؟ که چیرې موږ تاسې پیسټ استعمالوو دغه پیسټ هر ځای کار کوي. مثلا که دا فولډر ځای د USB له لارې، د فلش له لارې یا هم د میموري له لارې یو بل ډیوایس ته، تلیفون ته، یو بل شي ته انتقال کړم، میموري ته انتقال کړم، هلته کار کوي. خو پیسټ شارټکټ چې کله موږ تاسو وګورو هغه یوازې او یوازې زموږ سره کار کوي. که چیرې دا موږ بل ځای انتقال کړو، بل ځای موف کړو، بل ځای کار نه کوي. او دغه څخه وروسته انډو کاپي. انډو کله نه کله زموږ تاسې فکر نه وي یو شی مو کاپي کړی وي یو ځای، یا مو ډیلیټ کړی وي، یا مو هم
زموږ فکر نه وي زموږ څخه داسې کار شوی وي چې هغه موږ نه غواړو نو د هغه بېرته را ګرځولو لپاره انډو څخه کار اخلو. کله چې پر انډو باندې کلیک ووهو نو بېرته به هغه کوم کار چې موږ مخکې کړی و بېرته هغه ته راوګرځې. اوس وګوره زما سره کاپي له منځه ولاړه. او که چیرې دلته اوس یو بل اپشن اضافه شو او که چیرې تاسو غواړئ چې دا انډو دې نه کېږي دا کوم کار چې ما وکړ دا زه غواړم بېرته ریډو کړم نو بیا په ریډو باندې کلیک وهئ او بېرته به هغه فولډر تاسو پیدا کېږي. دغه څخه وروسته راځو نیو. کله چې موږ تاسو غواړو پر ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړو یو شارټکټ جوړ کړو یو فایل جوړ کړو یا هم یو وینرار فایل جوړ کړو نو هغه دپاره په نیو باندې کلیک وکړو. کله چې کلیک وکړو موږ تاسو ته یو بله مینو خلاصېږي. هلته تاسو ته اختیار درکوي تاسو څه شی غواړئ نوی جوړ کړئ نوی فولډر غواړئ او نوی شارټکټ غواړئ. هر شی تاسو غواړئ هغه کلیک وهئ هغه سره نوی فولډر او یا هم نوی فایل جوړېږي. د توجه څخه مو مننه. را سره مل اوسئ. درسونه جریان لري.